بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې په ایکسل پروګرام کې ویو بخش باندې خبرې کوو. څه شی وایو؟ ویو. نو ویو دونه مشکله قصه پکې څه نشته ده. راځو لیکو ایکسل انټر مو کې ایکسل پروګرام خلاص او دلته یو بلانک ورک بوک سره او دلته هم راځو کوم بخش ته؟ ویو بخش ته. په ویو بخش کې اولین څه چې وجود لري ورک بوک ویو. نوم نه پته لګیږي چې تاسو ته دغه ورک بوک څه کوي په مختلفو شکلونو سره ښیي. لکه فعلا نارمل، دا نارمل ویو ده. په عادي حالت کې اکسل په همدې شکل سره څه کیږي؟ ښکاریږي. بل چې دا پیج بریک ویو. پیج بریک ویو څه کوي؟ پیج بریک پریویو. زه راځم دلته یو څه لیکنه مو وکړم. هر څه چې وو مثلا یو لیکنه مو وکړه. که چیرې موږ ورته دا څه مې ولیکل فارسي کې مو لیکنه کړې که نه، وبلیکو چې څه شی؟ کابل. اوس دې ته وایي نارمل ویو. دا څو صفحې لیکنه شوې؟ مونږ ته معلومات نه کیږي. خو که چیرې موږ پیج بریک پریویو وو، پیج بریک پریویو څه کوي؟ تا ته یوازې هغه ساحه ښیي چې په کومه کې تاسو لیکنه کړې، چې په کومه کې مو څه کړې وي؟ لیکنه کړې وي. او پیج ته شماره هم وایي. ښه، یوازې پریویو ده، دا نور کوم تغییر نه راوړي چې پرنټینګ کې څه تغییرات راوړي. خاص فقط دا اوس وخت کې ښودلو وخت کې تاسو اوس ګور دا اول صفحه شوله، وینې دا نور څه اضافه ساحه نه ښیي. ښه، او دا هم دومه، هغه درېمه او دا هم څلورمه، څلور صفحې موږ تاسې لیکل کړي دي. نو دا دې حالت ته چې ویل کېږي؟ پیج بریک پریویو. او نارمل دا بیا نارمل حالت ده. دا چې موږ پرنټوو څونه ځای به دې خواته خالي پته نه لګېږي که نه؟ څوک وایي خالیګاه ولې نه راځي؟ دا اوس موږ دا ورقه په اکسل کې پرنټ کړې ده. نه څه شو؟ دا خالیګاه شته که نشته دې خوا کې؟ دلته دا ټول صحیح شو که نه؟ نو مارجن یې هیډر یې فوټر یې که نه؟ او دا چې پرنټېږي پرنټ حالت کې به څنګه ښکارېږي؟ که موږ او تاسې پیج لی آوټ کلیک کوو، هره صفحه موږ ته جداګانه جدا جدا صفحه راښیي. ښه، صفحه راته څه ښیي؟ جدا جدا ښیي. ښه، کلیک پې وکړه په پیج لی آوټ باندې. ګوره دا موږ سره دا اوله صفحه ده، دومره دې خواته ځای خالي ده، دومره دې خواته دا پاس د هیډر څخه ده. هیډر خو پوهېږې چې دلته دې څه ولیکل، نو بیا په ټولو صفحو کې هغه څه کې تکرارېږي راځي. دا موږ سره که چیرې وګوره، دا مارجن بیا تاسې کولی شئ دلته رولرس نه کم و زیات هم کوي. صحیح شو که نه؟ اوس ګوره هره صفحه جدا جدا ښیي که نه ښیي؟ نو دې حالت ته څه ویل کېږي؟ بیا دې ته وایي پیج لی آوټ. او پیج بریک بیا داسې حالت ده. او نارمل عادي حالت یې بیا داسې. کسټوم ویو. کسټوم ویو څه کار کوي؟ کسټوم ویو د یو څه شي هایلایټ کولو یا نشاني کولو په خاطر باندې استفاده کیږي. لکه څنګه چې موږ تاسو څه کار کوو په ورډ پروګرام کې، بوک مارک مونږ درلود، یو شی به مو نشاني کوو چې وروسته هغه کې مشکل پیدا شي بیا یې وګورو په اسانۍ. نو همداسې په اکسل کې کسټم ویو ده چې دا کار کوي. مونږ ډېره لیکنه کړې، ډېر ځایونه دي، په دې کې یو خاص ځای خپل ځان دپاره څه کوو؟ نشاني کوو چې موږ ته صرف همغه ساحه وښیي. کوم وخت چې موږ ته پکار شي موږ وایو چې هغه ساحه ماته راوړه چې کوم ساحه ده که نه. لکه مثال درته وایم، دلته موږ سره مثلا راخلو دا ګودام ده که نه، مال رفت و آمد د هغه ده. دې چې که دغه ساحه کې زه یو څه مال پاتې شو یو کس سره، دا ساحه مې نشاني کړله. زه یم چې بله ورځ مې یاده وه چې کوم ساحه وله. نو کسټوم ویو کې به ثبت یې موږ ته بیا اسانه ښکاري. لکه راځو دلته زه دې ځای کې دغه ساحه انتخابوم، ورته یم دا کسټوم ویو کې ما دپاره څه وکړه؟ ثبت یې کړه، نشاني یې کړه. کسټم ویوز ته راځو او اډ. دا به په کسټم ویو کې څه وکړې؟ اډ به یې کړې. نوم به ورکړې، مثلا نوم مې ورکړه ای. ته به یو صحیح نوم ورکړې چې د څه هدف لپاره دې دا نشاني کړي وي، هماغه نوم به ورکړې. اوس زه راځم ورته یم دغه ساحه هم څه وکړه؟ نشاني کړه. کسټم ویو دا اډ کومه نوم ورته ورکومه چې څه شی بي. اوس ای کومه ساحه وله؟ من کومه ساحه کې مشکلات درلودل؟ نه یادم ورته غلط شو که نه؟ خو اوس موږ سره دې چرت ضرورت نشته ده، ځکه کسټوم ویو کې آلریډي هغه شته ده. ښه، په کسټوم ویو باندې به کلیک وکړي، ورته وایو چې ای شو نو کومه ساحه موږ ته ښیي؟ دغه ساحه وله. ګوره چې موږ او بي کومه ساحه وه؟ نه ښکارېږي که نه. کسټوم ویو ته راځو او ورته وایو چې بي موږ ته څه وکړه؟ شو یې کړه. ډیلیټولی هم شي، پوه شئ، بله ماټ کوی شئ. ګوره بي چې ده دغه ساحه وله. نو دا وظیفه د څه شي ده؟ د کسټوم ویو. او رولر څه کوي؟ خط کش ښکاري. اوس ګوره که زه دا کلیک کړم، وینې خط کش څه وسو؟ ورک شو. او که چیرې بېرته کلیک کړم، ګوره اوس خط کش څه وسو؟ دا ګوره ډسیبل ده.
دغه اپشن هر اپشن چې داسې وو ګری اوټ وو یا ډیسیبل وو په دې معنی چې دا کار نه کوي. دا نو ولې راغلی چې کار نه کوي اوس حساب ده. خطکش موږ تاسو یوازې په پیج لی اوټ حالت کې لیدلی شو. کله چې پیج لی اوټ کلیک کو دلته خطکش راځي چې لدی خطکش نه موږ مارجن کمولای، هیډر فوټر دې فاصله کمولای، ډیرولای شو، اندازه جوړولای شو. نو دلته ګوره دا خطکش خي په پیج لی اوټ حالت کې، خو کچېره د لری کې بیا به خطکش نه خي. اوس ګوره خطکش څه ورک شو. کچېره فعال کم بیرته خي او نارمل حالت کې بیا که فعال یا غیر فعال یالته بیلغه په نارمل حالت کې رولر نشي لیدلی. تاسو دا وظیفه د څه شي ده؟ رولر. ګریډ لاین، ګریډ لاین د ایکسل دغه صفه چارخانه خانه په خطونو باندې تقسیم شوی ده سره. دې خطونو ته څه ویل کیږي؟ ګریډ لاین ورته وایي. که چیرې موږ تاسو راځو دا ګریډ لاین لري نو څه کیږي؟ څه وشول؟ ورک شول، لاړل، ختم شول. او که چیرې موږ راځو فورمولا بار، فورمولا بار مې الریډي مخکې درته ښودلی دی چې دې ساحې ته فورمولا بار وایي. که لرې کړو نو فورمولا بار به هم ورک شي. او کنټرول ای به ونیسم دا هر څه به ډیلیټ کړم. صحیح شو که نه؟ سپینه صفحه ده ګوره، نه ګریډ لاین شته پکې او نه فورمولا بار شته. خو دغه خطونو ته چې وایي دې نوم ته ماته واخله. دا 1 2 3 او ای بي سي ته دې ته څه وایي؟ کومه ده؟ دا خو رولر نه ده چې کته پورته ته ځي. دغه دي دې ته وایي چې شی سکرول بار. دا ټول تا ما په اوله ورځ د ایکسل کې معرفي کړي. نه دغه خط دغه ته سکرول بار وایي چې دې سره ده. نو دا ای بي سي 1 2 3 دې ته چې وایي نه دا دلته چې کارسر راوړي نه وایي. دا سم نشانی نه ښیي. ګوره ګوره دې ته وایي کالم هیډینګز. کالم هیډینګز د کالم دا اصلیت کې دواړه هیډینګز دي، عنوانونه دي. دې ته وایي کالم هیډینګز او دې ته وایي رو هیډینګز. خو اوس ګوره هیډینګز په مجموعه کې دا هیډینګز دي. که چیرې زه دا لرې کړم نو دا هیډینګونه موږ سره نښ شو. ګوره د ایکسل صفحه بیخي همداسې سپینه شو. او که چیرې موږ تاسې دا هیډینګز فعاله کړو دا به راشي. که فورمولا بار فعاله کړو فورمولا بار به ظاهره شي، او که ګریډ لاین فعاله کړو ګریډ لاین به پیدا شي. نو دې اپشنونو چې هر یو تاسې غیر فعاله کوي هغه به نه ښیي، او چې فعاله کوي هغه به ښیي. بل اپشن موږ سره وجود لري د زوم په نوم باندې. زوم څه کار کوي؟ نو زوم خو داسې نفر بنوي چې په دې پوه نه شي. زوم صفحه څه کوي؟ نږدې کوي که لرې کوي؟ نږدې کوي او لرې کوي. چې یو ته زوم ان او بل ته زوم اوټ ورته ویل کېږي. موږ راځو زوم باندې کلیک کوو. څو فیصده زوم کا؟ 200%. صحیح شو که نه؟ 2 برابره دی. هغې ګور رانږدې شو. 100% بل ته نورمال شو. ورته هم 100 که 50 یا 50 25. ګوره دا یې څه وکړل؟ زه ورته هم ته دومره ځای ماته وښیه. دا څنګه ده؟ خالي هم دومره ځای. نو زوم ته راځم ورته فټ ټو سلیکشن. څومره مې چې سلیکشن کړی سلیکشن ماته رانږدې کړه. ګوره سلیکشن په اندازه یې موږ ته صحیح وښوده چې دا ده. او 100% بیرته نورمال. نو دا وظیفه ده د زوم ده چې دلته یې کمولی او ډېرولی شي. یا په کسر په خپله خوښه ورته هم 100% زوم کړه. 500 خو نه وي 400 نه پورته نه کېږي. ورته هم څو یې کړه؟ 300. ګوره دونه اندازه کې زوم شو. او دلته هم نه کولی شي بیرته دا 106 بیا دا منفي ووهه 100 شو. او زوم ټو سلیکشن. زوم ټو سلیکشن مې دا اوس ته وکړی چې څومره ځای سلیکټ کړې غواړې هغه درته را زوم کړي. او 100% بیرته نورمال. نیو وینډو دا څه کوي؟ یوه بله وینډو تاسو ته خلاصوي. البته د همدې وینډو مطابق. اوس دا وینډو څو دانې شوې؟ 2 دانې. وینې څو دانې دي؟ 2 دانې شوې. زه به دا خپل فایلونه بند کړم که نه چې دا پکې خرابه نه کړو. او دا به هم څه وکړو؟ بند به یې کړو. اوس همغه فایل نه ډوپلیکیټ وویسته چې مثلا د یو فایل نه نقل کوې یې خواته د بل نه بلې خواته مثلا کولی شي ته دا فایلونه دوه کړې. ارینج آل ټول په یو وخت کې وښیه. کنټرول ان به یې کړم. څو صفحې مې راوړلې؟ 3 وینډوګانې. څو وینډوګانې شوې؟ 3 وینډو شوې. دلته به ولیکو چې مزار. کنټرول انټر. اوس راځو ویو ته. ورته وایي چې څه وکړه؟ ارینج آل ټول یې تنظیم کړه. ټایلډ. ټایلډ څه معنی؟ ټایل څه ته وایي؟ کاشي. ټایل څه ته وایي؟ کاشي چپس.
دا ویلې کې نه دي ګوره هغه مرتبې ښه کاشي شکل سره په دې شکل کې موږ ته وښیه ګوره ټولې صفحې په یو وخت کې ښې وینې لکه د کاشیانو غوندې یو بل څنګ کې څه وکړلې جوړې کړلې داسې یې کېښودې ګوره په یو وخت کې درې واړه صفحې ښکاري ښه که چیرې نارمل هلته اوس یوه ده که نه نه ښکارېږي ټولې خو که چیرې موږ ارینج آل ته راشو ټولې وښیه خو څه رقم ته مرتب هو کاشي غوندې که څلور پنځه دانې یوه به دلته یوه به دلته یوه به دلته یوه دلته داسې به ښیي ښه او هورزنټل درې واړه وښیه په افقي شکل کې یوه به تر دلته وي بله به تر دې ځای پورې بله به تر دې ځای پورې پوه شوې وینې دې ته وګوره دا هم درې واړه په یو وخت کې ښیي ښه خو په هورزنټل شکل کې او که ورټیکلي کو نو په عمودي شکل کې درې واړه صفحې یا هر څومره صفحې چې ولري په یو وخت کې به یې ښیي خو په کوم شکل سره عمودي شکل سره اوس ګوره کلیک پې کوو ارینج آل ته راځو ورته وایي چې ورټیکلي دا څه رقم ته وښیه عمودي شکل ته وښیه او که چیرې راسو وینډو ته ورته ووایو چې څه وکړه دا ویې ښیه کیسکیډ کیسکیډ څه معنا وایه که کیسکیډ معنا دې وکړه بیا وایم چې صحیح ده انګریز دی نه کیسکیډ څه معنا کیسکیډ معنا ابشار ها څه شی ابشار پېژنې زړوبی که نه چې اوبه راځي داسې را روانې نو داسې به دوی د یو بل شاته همداسې به وي ښه ابشاري شکل ګوره وینې د پاسه نه همداسې لاندې را دا یې ګوره یوه دا یې دې شاته بله دا یې دې شاته بله ګوره دا یې داسې کیسکیډ شکل دې ته ویل کېږي ښه نو دا موږ سره د څه وظیفه وله د ارینج آل فریز پین څه کوي فریز پین ډېر خطرناک اپشن ده ښه څه کوي فریز کوي په یخې وایي که نه لکه څنګه زه یو لیست به راخلاص کړم څه خلاصوم لیست مو راخلاص کړم دلته راځم عنوانونه دي دا ګوره شماره تاریخ تفصیل زه چې لاندې راځم هغه عنوانونه څه کېږي زه ورته وایم دغه ځای پورې فریز کړه چې لاندې راځم دا نور د کته او پورته ځي خو دا دې هلته څه وشي فریز شي نو ویو ته راسه او ورته فریز ټاپ رو فریز پین همدلته ټاپ رو اوله رو به تاته څه وکړي فریز کړي نو یوازې دغه رو به څه کېږي فریزیږي دا نور به بیا کته او پورته ځي خو بیا جنجال شو که نه فریز فرست کالم اول کالم به موږ ته فریز کوي ښه دا که چیرې یو افقي لیست ولرو داسې ښه نو بیا هلته کولی شو زه اوس یوازې فریز پین اوس ګوره وینې فریز آپشن چېرته راغی دغه ځای کې ښه اوس چې ګوره زه لاندې راځم څومره چې لاندې زه راځم هغه څه کېږي هغه په هماغه ځای کې ولاړ ده نورې روګانې ځي هغه حرکت نه کوي عنوانونه په خپل ځای باندې پاتې پوه شوې بل یا د هر څه چې هغه ولري نو کولی شي د فریز بېرته ورته وایم چې انفریز یې کړه نو بل موږ سره آپشن چې ده هغه د څه شي د سپلټ صفحه نیموي کلیک پې کوو سپلټه دلته صفحه څه وشوه نیمه شوه دا د یوه دلته یې نیمه یې که دلته کار چې ده نه یې غواړو ایسته هایډ موجوده وینډو چې ده دا څه کوي هایډ کوي دا وینډو څه وشوه دا بله خو به نه هایډ کوي دا بله هم هایډ کړه څو هایډې شوې اوس به څه کوو ان هایډ کومه یوه دا که دا صحیح شو او ورته هم بل څه وکړه دا مې بیا بېرته هایډ کړه نو دا بله به هم بېرته څه وکړو ان هایډ کړو زه دا هغه به بند کړم څو وینډو کې کابل لیکل شوي دي ورته هم دا سایډ بای سایډ څنګ په څنګ یې راته وښیه ګوره دواړه څنګ په څنګ ښیي پوه شوې که نه چې یو وخت کته او پورته ځي بل هم څه کېږي کته پورته ځي که نه ځي دا مثلا په دې معنا زه دلته پاس یو لیست لرم هغه لاندې هم لیکم هماغسې ښه نو دواړه څنګ په څنګ ویو کوم له پاسه نه نقل کوم لاندې کوم ځای کې تغیرات راوړم بل څه کله کله موږ ته ډېر داسې احتمالات پېښېږي ښه چې موږ له یو فایل نه لیکنه کوو بل فایل کې مینولي لیکو کاپي پیسټ نه کوو مثلا د هغه له مخې لیکنه کوو نو دواړه به سایډ بای سایډ ویو کې پاس ورته ګوره لاندې څه کوه یا یې معنا لیکه مثلا یو جدول ده په انګلیش لیکل شوی دا څه کې ولیکه درې کې ولیکه نو زه خو به داسې نه کوم دا که داسې یو وارې به زه هغه ته ګورم هلته چې بیا دا بل ته راځم لیکنه کوم نو څونه لانجه شوله خو زه ورته وایم چې څه وکړه دا سایډ بای سایډ که موږ ته ښه سایډ بای سایډ کې بس همالته پاس ګوره لاندې د خپله لیکنې ته ادامه ورکوه نو پاس چې څونه لاندې راځي دا لاندې به هم تا سره به ونڅه کېږي وینې ګوره او که سینکرونیس سکرولینګ دا لرې کې نو چې دا یو کته پورته بیا یې ګوره هغه لاندې صفحه کته پورته نه ځي ښه او ریسیټ وینډو پوزیشن د وینډو پوزیشن او حالت بېرته څه وکړه
ریسټ یې که حالت نورمال ته راوله پوه شوې که نه او که دا لرې کړو نو بیا دا دواړه اپشنونه هم کار نه کوي سویچ وینډو ډېرې صفحې د خلاصې کړي دي غواړه له یوې صفحې نه بوک 2 ته لاړ شه یا بېرته بوک 1 ته راشه صحیح شو نو دا وظیفه د دې وه راځو پاتې شو کوم اپشن موږ سره دلته ماکرو ماکرو څه کار کوي ماکرو څه شی ده ورډ کې ویلی و د سره راته ووایم ته ورډ کې مې ویلی ده اوس راته ووایم په ورډ کې ماکرو ویني بیخي د یاده وتلي درس نه وایې ښه څه شي ته وایي هغه مایکرو ده ښه مایکرو وړوکي ته وایي پوه شوې میني وړوکي ته وایي ماکرو څه شی ده په ورډ کې مو ویلي ول ښه داسې نه ده چې لومړی ځل ده چې دلته نه بس ګوره ویډیو ته چې راسو ګوره ماکرو مو دلته ویلی و او درس نه یادوي پوه شو چې مسؤل دی زه نه یم بله ورځ ښه بس ستا شکایت باید ورسېږي دا سړی درس نه وایي ځکه نن دوهم ځل ده چې زه تا نه سوال کوم جواب نه ورکوي دا خو ته کاره ورځ درنه پوښتنه وکړم بیا څنګه په دې نن دا ده دې شیانو نوم درنه له یاده وتلی و ښه خو له یاد تا خو نه و زده که اسانه و خو زده دې نه دې و زده که نه ښه بل مکرو دې له یاده وتلی ده ښه نو ورډ ویډیو به بیا وګوري خو خیر زه دلته به بیا درته ووایم مکرو څه کوي د مکرو د لارې نه تاسې په ورډ کې یو نوی عمل ایجادولی شئ څه کولی شئ نوی عمل ایجادولی شي په یو پروګرام کې پوه شوې که نه په دې قصه داسې یو کار و خصلت چې هغه اصلا په دې پروګرام کې وینه او ته غواړې له ځانه نوی یو شی پروګرام کې او په دې پروګرام کې څه وکړې اضافه کې دا د څه په ذریعې سره ته کولی شي مکرو په ذریعې سره کولی شي ښه او که نه اوس زیات ته راغی ښه دا دې زده و اوس لکه زه راځم ګوره مثال درته وایم کوډ دې اوس تیار زده ده ښه تا ته یو پروګرامینګ لنګویج ویلی نو دلته موږ تفصیلي کار نه کوو ښه پوره مغزه خلاص کوي دلته موږ کوم مفصل یا تفصیلي کار کول نه غواړو ځکه په دې کې زخ زیات کار کېږي که ته نه دې مکرو ته ادامه ورکړو یوه میاشت نه زیات کولی شو په دې کې موږ څه وکړو درس ووایو خو هغه نه تېرېږو بدون له پروګرامینګ نه موږ مکرو جوړوی شو ښه خو زه راځم د یو څه نوی پکې پروګرام کوم ښه راځو مکرو ته چېرته راځو مکرو ته ویو مکرو موږ ته مکرو څه وکړه وښیه کومه دې مکرو نشته نو ته ما ته یوه نوې مکرو جوړه کړه د څه شي په نوم کلکولیټر په نوم څه شي په نوم کلک نوم مې ورکړه کریټ یو مکرو جوړ شو دلته موږ تاسې پروګرامینګ کوو په کومه ژبه کې په وی بي ژبه کې ښه دا کوم چې شی ده وی بي ده ویژوال بیسک اوس دلته ګوره وینې مایکروسافټ ویژوال بیسک فار اپلیکیشن ښه زه غواړم چې اول نه دا پروګرام چې چالان شي موږ ته ووایي چې انټر اني نمبر انټر بیا ما ته ووایي چې انټر سیکنډ نمبر بیا ما ته ووایي چې انټر آپریټر نو دا اول نمبر به هم زه په یو ویریبل کې ذخیره کوم دوم به هم په یو ویریبل کې ذخیره کوم او آپریټر به هم څه کوم په یو ویریبل کې ذخیره کوم نو دا هغه څوک چې پروګرامینګ نه دی ویلی زموږ دا ویډیو ګوري نو د هغو سر پې نه خلاصېږي ښه خو خیر زه 3 ویریبلې جوړوم نو وی بي کې ویریبل داسې ډیکلیئر کېږي ډیم اے از ا انټیجر پوه شوې یو ویریبل انټیجر دی په هغه کې اول نمبر سیف کړم ډیم بي از ا انټیجر صحیح شو دویم بي مو جوړ کړی انټیجر نو بلکې زه علامه سټور کوم اپریټر سټور کوم نو ډیم سی از ا څه شی از ا سټرینګ اوس اول ورته چې ا کې موږ ته څه وکړه یو میسج نه ویډیو راواخله یو انپوټ باکس نه ویډیو راواخله او چیرته یې پکې وغورځوه ا کې نو ورته چې ا ایکول ټو انپوټ باکس ښه قوس خلاص او دی وایي چې انټر فرست نمبر ا کې به د اول انپوټ باکس نه ویډیو وغورځېږي هلته به لاړه شي بي ایکول ټو څه شی انپوټ باکس ښه او چې شی انټر سیکنډ نمبر او بیا ورته چې سی ایکول ټو څه شی انپوټ باکس صحیح ده
او انپټ باکس کې د څه وایي انټر any operator ښه اوس ورته یم اف کچیرې A مساوي سوله ګوره دلته سنټکس فرق کوي دلته مونږ قوس نه خلاصوله اف نه وروسته ښه اف کچیرې A مساوي سوله چی شي سره چې سره نه مونږ شرط په سی باندې ده اف کچیرې سی مساوي سوله چی شي سره د جمع سره دین څه وکړه ام اس جی باکس نفر ته میسج ورکړه میسج کې ورته ووایه چې A جمع B A جمع دا قوس کې ونیسو ځکه خفه کېږي نه خفه کېږي خو نه که نه صحیح شو او else if و در غیر از آن که چیرې سی مساوي سوله چی شي سره دین څه وکړه ام اس جی باکس میسج باکس راوله او په میسج باکس کې ورته وایه چې A ماینس B سیمی کولن هم نشته بی بی کې ښه دا راخلو دا کاپي کوم وخت نه ضایع کوو دا به پیسټ کړو دا به پیسټ کړو او که چیرې په سی کې چی راغی ضرب راغی بیا به ته څه وکړې دا به ضرب د دی او که چیرې هلته تقسیم راغی دا به تقسیم په دی کې ایلس که چیرې نه تقسیم و نه ضرب بل چی بیا به میسج باکس ورته ورکړو ورته وبوایي چې څه شی وبخه صحیح ده که نه زه دا عملیه نشم ادرا کولی یا ایسته که دا پښتو په انګلیش کې ورته وبوایي چې رانګ اپریټر رانګ یا غلط اپریټر دی انټر کړی ده صحیح شو او په آخر کې چې اینډ اف خلاص شو ما یو ماکرو کریټ کړ اوس که کلم زه راځم ماکرو ته راځم یو ماکرو کلکولیټر ماکرو رن کړم ما ته وایي انټر فرست نمبر د چی و وربکو نوي انټر سیکنډ نمبر څو ورکو اوه شپېته جمع کوې که منفي کوې نوي نه به اوه شپېته منفي کړو چې څو پاتې کېږي درویش صحیح شو که نه ګوره هر وخت چې دا شی په اکسل کې و دا رقم سهولت نه و مونږ پکې نوی کریټ کړه که نه اوس که هر وخت ته رن کوې ویو مکرو ته به راشي او له دې ځای نه به یې څه وکړې او رن به یې کړې اوس دا رن کول هم جنجال ده شپږ پنځوس او دولس او ورته هم دا ضرب کړه شپږ پنځوس چې په دولسو کې ضرب کې څو کېږي شپږ سوه دوه اوس څه کوو اوس به یو کار بل زه هم دلته یو بټنه جوړه کړم چې کلیک پې وکړم هغه څه وکړي رن شي نو فایل ته راځو آپشنز کې دلته به تاسې راشي کسټمایز ریبن ته او دلته به موږ تاسې کسټمایز ریبن کې ډیولپر آپشن څه وکړو فعاله دا مو چې فعاله کړه اوس ګوره ډیولپر په نوم دلته یو آپشن کولی شم زه دلته راشم یو بټن هم جوړه کړم دا مې ګوره تا ته مخکې ورځ دا مکرو هغه کې هم کار کړی فلټر کې ایډوانس فلټر کې ښه اوس ګوره چې کله دلته کلیک وکړم بټنه جوړه شوه زه ورته چې کله په دې بټنه کلیک وکړم ته کومه مکرو ته کال وکړه کلک مکرو ته کار وکړه او کېږه او راشه دې بټنې ته کیپشن بدل کړه ښه چې ورته بدل کړه نوم یې نه کیپشن یې عنوان یې نوم یې نه بدلېږي ښه نوم یې بل شی دی کیپشن ورته بدل کړه کیپشن کې ورته کېده چې څه شی کلکولیټر بس خلاص شاته دلته پروګرام او کوډ یو چې کله به دې کلیک کړئ تا ته انټر فرست نمبر مثلا دومره دا ډېر بیخي زیات شو که نه وبلیکو یو سل او شل تقسیم په څو پنځو یو سل او شل چې پنځو باندې تقسیم کړو څو رسېږي څو رسېږي څلرویشت رسېږي پوه شوې په دې قصه باندې نو دا شو نه ویډیو پرېږده خیر ورته اوږده دې شي بل اوس ګوره نو یو موږ هلته یو څه نوی پروګرام کولی شو دا چې تا د موږ پروګرامینګ شروع کړو دا تشریح کوو دا نه کېږي اوس په اکسل کې ښه هغه څوک چې پروګرامینګ زده وي هغه ښه پوهېږي د اکسل شاګرد نشي کولی چې څه وکړي اوس راشي مکرو کې پروګرام کې اوس څه ولیکي ښه نو هغه باید اول پروګرامینګ بیسکس زده کړي خو بل مکرو یو څه ریکارډ کوي هم مکرو څه کوي ریکارډ کوي زه راځم ویو ته ورته وایم مکرو ته ورته ریکارډ وکړو یو مکرو ریکارډ دې مکرو ته نوم چې ورکړه ورته یم مثلا نیو شیټ څه شی نیو شیټ کوم شارټکټ کی ورکړی زه ورمې کوم خفه کېږه نه کنټرول کې مو ورته شارټکټ کی ورکړه ښه اوکې کا اوس چې زه څه کوم اکسل هغه څه کوي ریکارډوي په دې وخت کې زه راغلم یو نوی شیټ مې خلاص کړ صحیح شو اکسل دا ریکارډ کړ سات سات بیرته راغلم اول شیټ صحیح شو دا هم ریکارډ کړ اوس مې مکرو سټاپ کړ یا له دې چې سټاپ کې عمل د مکرو ته سټاپ ریکارډینګ ته راشي بس اوس چې تار وخت کنټرول کې وایي یو شیټ په اضافه کېږي فکر ته دې پام ده بیرته اول ته راځي که نه نو اوس ودرېده ته کولی شي نیو شیټ ثبتولو دپاره همداسې اوس یو بټنه جوړه کړه چې نیو شیټ هغه همغه مکرو ورته سلیکټ کړه چې کله په دې بټنه کلیک وکړې دی به څه کوي
نوی شیټ به خلاصوي. نو دا په ایکسل کې د کوم ټب وظیفه ولا د ویو ټب. نو راتلونکې ورځ به ان شاء الله په نورو موضوعګانو سره غږیږو. خو تاسو کورنۍ دنده وظیفه څه شی ده چې چینل به شیر کړئ او دغه ویډیو به نورو دوستانو سره واتس اپ د لارې نه، فیسبوک د لارې نه، یا فزیکلی پوهنتون کې، کورس کې، مکتب کې، هر چېرته چې تاسو سره خپل دوستان یې هغوی سره ویډیوګانې شیر کوئ تر څو پورې یو څه وکړي زده کړي. او نورو ویډیوګانو کې به ان شاء الله په نورو موضوعګانو خبرې کوو. او یا هم که نور زده کړې کول غواړئ د کمپیوټر د هر بخش په باره کې، نو لاړ به شئ چېرته یوټیوب ته به لاړ شي. او په یوټیوب کې به ولیکئ چې څه شی عبدالله سروش. دا به ولیکئ په یوټیوب کې. منتظر به شو چې لوډ وکړي که نه. ښه دا راخلو، ورته لیکو چې څه شی عبدالله سروش. صحیح شو په دې سپین سره او انټر به چې کله مو انټر کړه دا تصویر او دا نوم، په نوم به کلیک وکړئ یا به په عکس کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه پلی لیست بخش ته به راسئ. په پلی لیست بخش کې دلته تاسو ته د هر پروګرام ویډیوګانې چې شي دي تیارې بخش تقسیم بندي شوي دي، کولی شي هغه وګورئ او ګټه ترې واخلئ. نو راتلونکې ورځ به انشاءالله بیا په نورو موضوعګانو سره وګورئ.